ذل جلال والاکرام، د عظمت او د جلال، د انعام او د اکرام والا ذات، چې کوم سړی کثرت سره یا ذل جلال والاکرام یی، الله پاک بدتا عزت او عظمت او د خلقو نه استغنا نصیبه کی. دویم خصوصیت ته دا ده چې بعضې خلک یی، بعضې علما چې دغه اسم اعظم ده، کوم سړی یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر 100 مرتبه په اوبې باندې دم کی او په بیمور باندې وچ شي، الله به بیمور ته شفا نصیبه کی. او کزړه د اده غمجن ده، دغه عمل سره به الله پاک د زړه غم به لري کی او خوشی به ته نصیبه کی. دریم خصوصیت ته دا ده چې څوک رزونا په پابندۍ سره 333 مرتبه یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام یی، د دنیا خلق په الله پاک د فرمان بردار تابعدار جوړ کی.